پاک څومره عظیم دی. هغه په هر څه قدرت لري. د هغه شان او د هغه جلال د هر څه نه لوی دی. هغه اسمانونه او ځمکه په خپل کلام پیدا کړل. اسمانونه د هغه جلال څرګندوي. خدای پاک چې څه پیدا کړل هغه ډېر ښه و. خدای پاک قسمه قسم بوټي او ځناور پیدا کړل. بیا هغه انسان د خاورې نه جوړ کړ او د هغه په سپېږمو کې د ژوند ساه وکړه او انسان له ژوند ورکړو. دغه اولنی انسان آدم وبللی شو. بیا خدای پاک ښځه پیدا کړه چې د حضرت آدم ښځه او ملګري شي او حوا نوم یې پکې ایښودو. خدای پاک سړی او ښځه پیدا کړل چې هغه سره د مینې نه ډک تعلق وساتي. هغوی د خدای پاک په حضور کې په باغ عدن کې ډېر په خوشحالۍ ژوند تېرول. هلته نه تکلیفونه او نه مرګ. خدای پاک حضرت آدم ته وفرمایل ته د هرې ونې میوه خوړی شي خو د یوې ونې نه بغیر که تا د هغه ونې میوه وخوړه نو په هغه ورځ به مړ شي. خو بیا یوه ورځ شیطان بیبي هوا ولمسوله. هغې د منع کړې شوې ونې نه میوه وخوړه او د هغې خاوند هم وخوړه. د دې نافرمانۍ په وجه د هغې تعلق خدای پاک سره ختم شو ځکه چې خدای مقدس دی او ګناهګاران د هغه حضور کې نشي پاتې کېدی. نو خدای پاک حضرت آدم او بیبي هوا د هغه باغ نه وایسته. هغې د خپلې نافرمانۍ په وجه ملامتي او تکلیفونو ته مخامخ شوه او د دې په وجه حضرت آدم او بیبي هوا او د هغې نسل تکلیف ته مخامخ شو او مرګ په ټولو انسانانو غالب شو. خو خدای پاک انسان سره خپله مینه پرې نه ښوده او د هغې دپاره یې لاره تیاره کړه چې هغې هغه ته راواپس شي. خدای پاک په کتاب مقدس کې انسانانو ته خپله منصوبه څرګندوي چې هغه څنګه انسان د هغه ګناه، شرم او د سزا نه بچ کوي. خدای پاک د خلاصون دا منصوبه ځکه جوړه کړه چې انسان د هغه سره د تل دپاره پاتې شي او خدای پاک حضرت ابراهیم ته دا منصوبه څرګنده کړه. حضرت ابراهیم د خدای پاک په کلام یقین وکړ. خدای پاک د هغه سره دا لوز وکړ چې د هغه په وسیله به د دنیا ټولو قومونو له برکت ورکړي. خدای پاک هغه ته وفرمایل چې د سمندر د شګو او د اسمان د ستورو عمره ډېر اولاد به درکړم. حضرت ابراهیم په خدای پاک ایمان وساته او د دې ایمان په وجه خدای پاک هغه صادق وګرځولو او هغه ته د خدای دوست ویلی شو. یو ورځ خدای پاک د حضرت ابراهیم امتحان واغسته چې هغه د خدای پاک د حکم تابعداري کوي او که نه. نو خدای پاک هغه ته حکم وکړ چې خپل زوی قربان کړي. حضرت ابراهیم ته معلومه وه چې خدای پاک هغه سره هم د دې زوی په وسیله د ډېر اولاد ورکولو وعده کړې وه. خو هغه بیا هم د خپل خوږ زوی د قربانولو نه انکار ونه کړ او د خدای پاک د حکم تابعداري یې وکړه او دې ته تیار شو چې خپل زوی قربان کړي. خدای پاک وفرمایل ابراهیمه هلک له چې هیڅ تکلیف ورنه کې. زه خبر یم چې ته مانه یریږې او زما تابعداري کوې. حضرت ابراهیم څه ګوري چې یو ګډ د ښکرو نه په جاړه کې نښتی و. هغه لاړو او راویې نیو او د خپل زوی په ځای یې د قربانۍ په توګه پیش کړ. خو خدای پاک چې رحمان او رحیم دی نو هغه د حضرت ابراهیم د زوی په ځای د یو ګډ بندوبست وکړ. دغه شان خدای پاک خپله عظیمه مینه خلکو ته څرګنده کړه. لکه څنګه چې یو پلار خپلو بچو سره مینه کوي نو دغه شان خدای پاک خپلو خلکو سره مینه کوي. ډیره موده مخکې خدای پاک د خپلو پیغمبرانو په ذریعه دا پیشګویي وکړه چې هغه به د حضرت آدم نسل بچ کولو دپاره
یو بې ګناه کس راولېږي چې د هغه په وسیله به د هغوی ګناهونه معاف کړي. د هغه قرباني به د هغه منونکو دپاره یوه داسې لاره کولاوه کړي چې هغوی به د تل دپاره د خدای پاک په حضورۍ کې اوسیږي. پیغمبرانو دغه راتلونکي کس د مسیح په نوم یاد کو. هغوی ویل چې خدای پاک په مسیح د خلکو د بچ کولو دپاره راولېږي او هغه به د خدای پاک ته طرف نه ابدي بادشاه وي. په سوونو کاله مخکې هغه مسیح دې دنیا ته راغی او پیغمبرانو چې د هغه په هکله کومې پیشګویانې کړې وې هغه پوره شوې. یو پیغمبر فرمایلی و چې مسیح به د خدای تعالی زوی وبللی شي. نعوذ بالله، د هغه پیغمبر مطلب دا نه و چې مسیح به د خدای جسمانی زوی وي، بلکې د خدای زوی نه مطلب دا دی چې هغه مسیح به د خدای پاک سره په یو مضبوط تعلق کې وي او خلاصونکی او بادشاه به وي. یشیا نبی پیشنګویي کړې وه یوه پیغله به امیدواره شي او زوی به پیدا شي. دغه ماشوم د خدای پاک ازلی کلام دی چې خدای پاک د یوې پیغلې په ذریعه په انساني جسم کې دې دنیا ته راولېږلو. پیغمبرانو دام ویلیو چې مسیح به په بیت لحم کې پیدا کیږي او د یو باچا په طور به په یروشلم بادشاهي کوي. او دا هم ویلیو چې د هغه یو مرید به د سپینو زرو په 1300 سکو د هغه مخبري وکړي. پیغمبرانو دام فرمایلیو چې مسیح به خپل ژوند قربان کړي، خو خدای پاک به هغه په 3 ورځ بیا راژوندی کړي. پیغمبرانو مسیح ته ابن آدم وویل او دا هم چې هغه به په وریځو کې اسمان ته پورته شي او خدای پاک به هغه لا په ټولو قومونو باندې د تل دپاره اختیار ورکړي. 2000 کاله مخکې هغه کس دې دنیا ته راغی چې نوم یې عیسی و. کله چې خلکو د هغه کارونه او معجزې ولیدې نو ویل چې واقع دې مسیح دی، ولې د هغه په ژوند کې د پیغمبرانو پیشنګویانې پوره کیږي. په دې کیسه کې به مونږ ګورو چې عیسی څوک دی او دا به هم ګورو چې څنګه د هغه کارونه او خبرې د صحیفو د تعلیماتو په مطابق دي. په دې فلم کې یو کس د عیسی کردار ادا کړی دی، اگر چې څوک هم داسې نشته چې د هغه کردار ادا کړي، خو د دې دپاره چې خلک د عیسی په ژوند او تعلیماتو باندې پوه شي چې هغه برکتونه حاصل کړي چې خدای پاک د عیسی په وسیله ورکوي.